انسان هغه انسان چې ور د بل چا په شمر شي. انسان هغه انسان چې ور د بل چا په شمر شي، د بل چا په شمر چې نه ورځي نو ورک ته زر شي. دوی زکه زله علم څخه یو څنګ ته غختلم، دوی زکه زله علم څخه یو څنګ ته غختلم چې یو خوا زړور دی او بل خوا بسترګ ور شي. ملګرو سلامونه نیکې هیله احترامات مې ومنئ. ډیر ګران ملګری ایوب انجم صاحب له موږ سره په دې وخت باندې ناسته تاسو یې او له دنه یو سپیشل خپرونه ریکارډ کوو، هغه به تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ وي. ډېره مهرباني او شکریا، زه د تاسو شکریا ادا کوم. خوشحاله اوسئ. ایوب انجم صاحب ډېر وخت کېږي تاسو به د میډیا په لارې باندې نه راغلي، اوس دا د ملګرو سره مو شریک کړئ. د تاسو شاعري له کوم وخت شروع کړې ده که د موږ ملګرو سره دا ووایي؟ اصل چې خو شاعري ما د سکول د ټیم نه شروع کړې ده. اچھا. تقریبا چلرم پنځم چې هم چې داسې ورکې ویرانې غزلې به مې لیکلې. سمه ده. خو چې کله زه سټیج ته راغلم په سن 88 چې موږ په ګوبلې مشاعره وه، ما په هغې چې اوله برخه اخیستې. سمه ده. لکه د ټانک په ضلع کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران شته ده، داسې یو شاعر چې تاسو جندي متاثر شوي هغه به څوک وي؟ ټانک کې خو ډېر ښکلي شاعران شته او وي به خدای دې نور هم ډېر کړي. خو منتظر صاحب نه زه په خپله ډېر متاثره وم او منتظر صاحب سره ما ډېر ناسته یې کړې ده، الله دې بخښ په وکړي. امین. او اوس پورې هم د شعرونه زه وایم. سمه ده. ښه، تر اوسه پورې تاسو څومره لیک په کړی وي؟ دا وخت ما چې افسانې لیکلي دي سمه ده. تقریبا داسې 150-160 غزلې به وي، چکیتې به وي، یو 2-3-4 نظمونه دي. سمه ده. بس فی الحال خو مې دغه ادب ته وړاندې کړي دي. سمه ده جی. او خدای دې توفیق راکړي د ادب نور خدمت هم وکړم. ډیره مننه. ایوب انجم صاحب د موږ ملګري چې کوم دي هغوی دپاره به ته نن پروګرام کې څه شی پیش کوې موږ ته؟ ځکه خو په خوله باندې اقرار د مینې نه کوي، پیغله پښتنه ده په حیا باندې مینه ده. ډېر ښه، ډېر زبردست. او هغه خو له شرمه نه مسکی شوه چې غره نه سي، هغه خو له شرمه نه مسکی شوه چې غره نه سي، چا ویل انجمه چې په تا باندې مینه ده. ډېر ښه، ډېر زبردست. او شعر د امید صاحب وایي ماته هم ستا د اننګو خولې را یادې کړې، ماته هم ستا د اننګو خولې را یادې کړې، پروت د ګل په پاڼه چې شبنم مخې ته راغې. ډېر ښکلی، ډېر او نن به لا اقرار کړي لا انکار همزول زی، نن به لا اقرار کړي لا انکار همزول زی، زی چې جوګودر ته که انجم مخې ته راغې. ډېر ښکلی، ډېر ښه، ډېر ښه. بل یو غزل کې وړاندې کړي. یو 2 شعر دي. ارشاد جی. وایي دا مې د صبر امتحان اخلي، دا مې د صبر امتحان اخلي، چې مې له غېږې نه جانان اخلي. ډېر ښه، بیا وایه. دا مې د صبر امتحان اخلي، چې مې له غېږې نه جانان اخلي. او زه هم ورځم کندې په کار سمه، زه هم ورځم کندې په کار سمه، لالی لګیا د غلامان اخلي. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. وایي اد د ظلم په ما وکړه، اد د ظلم په ما وکړه چې د نور سترګې وسی، اد د ظلم په ما وکړه چې د نور سترګې وسی، د هغیارو زړونه شکه چې د نور سترګې وسی. ډېر ښه، ډېر ښه. شعر د جی امید صاحب. وایي د کژو وروځو کمان کې د بڼو غشي پیوست کا، د کژو وروځو کمان کې د بڼو غشي پیوست کا، نشانه مې ورته زړه کا چې د نور سترګې وسی. ډېر ښه، ډېر ښه. او چې زما له لیمو راشي نن د اوښکو په ځای ویني، چې زما له لیمو راشي نن د اوښکو په ځای ویني، تور د سترګو مې وریته کا چې د نور سترګې وسی. ډېر ښه. او د زړګي کترې مې چیږده ته د هجر په مجمر کې، د زړګي کترې مې چیږده ته د هجر په مجمر کې، انګارونه پې خواره کا چې د نور سترګې وسی. ډېر زبردست. او زه انجم یم راغلی ستا دیدن ته د زړه سره، زه انجم یم راغلی ستا دیدن ته د زړه سره، خیر د ستونو مې بیرته تکه چې د نور سترګې وسی. ډېر ښکلی، ډېر. ډېرو ګرانو ملګرو دا و ایوب انجم صاحب چې تاسو ته یې ښکلی کلام پیش کړی، موږ خوندینې واخیستی او تاسو به هم خوندینې اخیستی وي. خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسېږي، په راتلونکو نورو پروګرامو کې به بیا سره وجود کېږو. دا وخت مشترکه اجازت دی. لوی الله په امان.